الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور پختنه کړی ده چې په نن عصر کې د سفر اندازه څومره ده او مونږ څنګه معلومه کو. الجواب وبالله التوفیق. محترمه د نن عصر فقهاو دا کم چې کیلومتر مشهور دی احتیاطاً چې 2 کیلومتر څوک سفر وکي د مسافر بلل کیږي، او یا چې 8 کیلومتر سفر وکي نو پر د باندې د سفر احکام جاری کیږي، او یا دا چې درمیانه سړی د پښو مزل 18 غنټې وکي. 18 غنټې چې د هر ورځې مزل 6 غنټې وشمیرل سي، 18 غنټې سفر څوک وکي نو د په دې باندې مسافر بلل کیږي. دا د فقهاو اندازه ده. نو معلومه سوله چې کم څوک دومره سفر وکي احتیاطاً 2 کیلومتر او یا 8 کیلومتر دا سړی مسافر دی، پر د باندې احکام د سفر جاری کیږي. رد المحتار اول جلد 1590 صفحه، البتاوه الهندیه اول جلد 118 صفحه، الهدايه اول جلد 148 صفحه، شرح المجلا 99 صفحه، الماده 1440. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.